February, my dear friend and colleague, Dr. Bahauddin Majroh, was brutally murdered in this city. A city which since then has become synonymous with fear, that architect of terror. There is still no report about his murder and no justice that has been given. د فبروري په 1988 په ماښام افغانستان خپل ریښتینی زوی له لاسه ورکړ. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې دوه وسلوالو پوهاند سید بهاودین مجروح د هغه په دفتر کې د ټوپک په ډزو وواژه او د یو ژمن روڼ اندي فیلسوف، لیکوال، شاعر او استاد ژوند پای ته ورسید. هغه د 80 کالو په عمر له دې نړۍ وکوچید. مجروح 90 کاله وړاندې په کونړ کې وزیږید. هغه یو نړیوال پیژندل شوی مفکر و چې د شرقي عرفان او حکمت، غربي فلسفې او معاصرو علومو په زده کړو کې د بېساري نبوغ ترڅنګ د خپل عصر یو ځانګړی ممتاز او عالم شخصیت تیر شوی دی. د شق فلسفه و، چون د په غرب کې د فلسفې په ساحه کې مخصوصا د هیګل په فلسفه کې داسې عمیق وارد شو، په دې باندې هم اکتفا ونه کړه. د مقایسې په ډول سره دا د اسلامي فلسفه په دې کې هم بالکل ذات قطعي ډول سره وارد کړو. حتی یوازې دا نه و، دا په د کلاسیکو لرغونو ادبیات د پښتو او د فارسي کې دی هم ذات داسې غوټه کړ او دا ټول آثار یې ولوستل. مجروح په یو روحاني کورنۍ کې رالوی شو. د مجروح په روزنه کې د هغه نیا او د کورنۍ مشرانو میرمنو بنسټیزه ونډه درلوده. نو زمونږ په کور کې زمونږ نیا، مشره نیا چې زما د پلار نیا کېدله، هغه عالمه ښځه وه او هغه په واقعیت کې په کور کې یو مکتب جوړ کړی و د خپل ماشومانو دپاره او یو ډېر ښه استاد یې ورته کړی و. نو دی د فارسي ژبې کلاسیک ادبیات دی ورته تدریس کول. مثلا زما د پلار تروریانو به یو کس کتاب خلاص کړی و، اکثر پکې دوه درې کسان پکې شاعران و، دوی به دا کتاب لوستو، زما پلار به ورته غوږ و. د دې په څنګ کې داسې یو محیط و چې هلته د کونړ له سیند دا اواز به مو اورېدل کېدو، د مرغو اواز به مو ډېر یو په اصطلاح صوفیانه محیط و. د مجروح پلار سید شمس الدین مجروح مهم سیاستوال او بانفوذه شخصیت و. د هغه ملګرو د بهاودین په اغېزمن کولو بېساري ونډه درلوده. هغوی شاعران، لیکوالان او څېړونکي ول. د نیکه دوستان به زما د پلار سره کېناستل چې دا ځوان فکر دا چې داسې یو نبوغ لري او داسې یو فکر لري او موږ ته نوې خبرې کوي، د هغو لپاره ډېر دلچسپې وي. په دې باندې به بحثونه کېدل، مجلسونه به کېدل، سوالونه به کېدل. مجروح د فرانسې له سوربن او مونټپلیا پوهنتونونو څخه د لوړو زده کړو په بشپړولو د دکترا سند ترلاسه کړ. پوهاند مجروح د کابل پوهنتون د استاد او د ادبیاتو د پوهنځي د رئیس په شمول د انجمن تاریخ افغانستان رئیس او د کاپیسا والی و. پوهاند مجروح ډیر آثار ولیکل. دغه آثار د پښتو او دری په ګډون په انګلیسي، فرانسوي او ډنمارکي ژبو ژباړل شوي دي. اژدهای خودی او زانزانی خامار چې دوه بیل آثار دي په دری او پښتو ادب باندې د استاد مجروح تسلط په ښه ډول راښودلی شي. د دغو آثارو له لوستلو سره پوهیږو چې هغه د ډېر عمیق سمبولیک معرفت څښتن و او دی نه یوازې له افلاطون څخه رانیولې تر سارتر پورې په ټوله غربي فلسفه باندې پوهېده، بلکې د خپل فرهنګ په حوزه کې هم د مولانا جلال الدین محمد بلخي، خوشحال خټک او بیدل غوندې کسانو له اشعار او افکارو سره پوره آشنایی درلوده. دغه آثار د وخت د روشنفکرانو او لیکوالانو د ډیر پام وړ وګرځېدل. لکه چې میوندوال او پژواک وایي،
هغه څه چې د دې داستان پایله موږ ته ښیي د ځانځاني ښامار له تلقینونو څخه دی. ځانځاني ښامار باید یوازې د ارواپوهنې او فلسفې له پلوه ونه لوستل شي. دا اثر ټولنیز، سیاسي او ادبي ارزښت هم لري چې باید ورته پام وشي. این اثر فلسفی و ادبی خودخواهی انسان را در انحرافات فکری و خوب به میدان کشیده است و بسیاری جهاتی که فکر می شود قربانی انسان به خاطر یک مقصد مقدس است، در آن وقت هم قیام وی در حقیقت برای حفظ تقدیس وی بوده است. پوهان مجروح څو اړخیز شخصیت و. هغه یو واقعي انسان پالو، د ولس سړی او هر چا سره ښه اړیکه درلوده. کله چې قومندانان د جهاد راتل نو ټوکه به ورسره شروع کړله، په ډېر په خندا به ورسره په خبرو شروع کړه. هغه اعتماد چې و دغه متقابل اعتماد دا حالت به جلب شو او هغه ټولې خبرې به ډېر په ډېر په اصطلاح هغه ماحول کې ډېر صمیمي ماحول کې شروع شولې. پلار مې ماشومانو ته ډېر ګران و، ټول به همیشه به پرې راټول وو، همیشه به ورته تحفې لرلې ورکولې به یې د هغو په منطق د هغو په هغه د ماشومتوب په هغه استدلال باندې به یې ورسره خبرې کولې. مرحوم پوهان مجروح صاحب چې ما به ورته کاکا ویل، زه ډېر د وړکتوب نه ورسره شناخت مې درلودل. زه هغه وخت کې ډېر وړک یم، خو څه شی چې زما ښه په یادېږي چې ما سره به یې هفتهوار هر هفته یې ما ته نیم ساعت وخت راکړی چې ډېر زه به یې راغوښتلم او لیدلم او په دغه نیم ساعت کې به موږ یعنې ډېر یو جګه سطح خبرې او بحث به مو درلود. په هماغه لنډو بحثونو کې به مو چې کول یعنې احساس به مو کول چې یو ډېر یو درون او ډېر یو اوچت فکر شخص دی. په اشخاصو باندې به نه غږېده، په موضوعاتو په مفکورو به غږېده او هدفمندانه به غږېده. هغه په پېښور کې د افغان اطلاعاتي مرکز د مؤسس او رئیس په توګه د غربي رسنیو او څېړنیزو مرکزونو لپاره د افغانستان د حالاتو یو تر ټولو معتبره سرچینه وه. هغه وخت کې د افغان انفارمیشن مجله چې کومې وه هغه په خپله نشروله او دا مجله په هغه وخت کې ډېر یعنې زیات یو بېطرفه مجله وه چې ځکه نور تنظیمونه و هغه وخت کې او دا د چا تاثیر لاندې نه وه. چلول د یو بېطرفه آواز په هغه وخت کې دا په پېښور کې اسانه کار نه و. هم په ولسي مسایلو باندې پوهېده، هم په علمي او ادبي مسایلو باندې، هم په قومي مسایلو باندې او هم د نړۍ او د دنیا په سیاست او په مسایلو باندې ښه وارد و. د افغانانو د تاریخ ژوند او د بې کچې تاوتریخوالۍ د وړاندوینې دا عالم استازی د دې اهمیت لري څو بیا ځلې ولوستل شي. هغه کسانو چې دی ترور کړی دی، دی له منځه وړی ده، هغوی به شاید په دې فکر وي چې ګویا د ده له منځه وړلو سره دغه فکر به له منځه یوسي. نه، فکر په فکر سره، مفکوره په مفکوره سره بې تاثیره کېدلی شي، خنثی کېدلی شي، له منځه تللی شي، مګر په وزیرو سره نه کېږي. د مجروح یاد به تل پاتې وي او اوسني او راتلونکي نسلونه به هغه د یو مبارز، فیلسوف او الهام بخښونکي انسان په توګه تل په یاد لري.